الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د سورة بقرة آخر آية نمبر 286 بوایو إن شاء الله. الحمد لله ثم الحمد لله. الله تعالی موږ ته توفیق راکو، مونږ ته د بیان، مونږ ته د اوریدو الله تعالی توفیق راکو. نیکی د الله تعالی په توفیق باندې کیږي، د چا په وس کې نشته. دا د الله احسان دی، څوک چې خپل قرآن ته، خپل کتاب ته، خپل کور ته، خپل دین ته راوغواړي. دا قرآن دسترخوان دی، دې ته هر څوک نه راغواړي الله. څوک چې خوښ وي هغه راوغواړي دته. الله ته په موږ باندې احسان دی، موږ هیڅ نه دي کړي. دا صرف دا احسان دی الله. څنګه چې موږ باندې دا احسان ته وکړو، الله هم دا کرنګي موږ ته پوها او عمل کول توفیق راکړه الله. مونږ قرآن نه لرې مکه الله. مونږ خپل ځان سره، خپل قرآن سره، خپل دین سره کلک وساته الله. مونږ د نفس او د شیطان په حواله مکه یا رب یا رب. دا اخري آیت چې ده، دا درې آیتونه لله ما فی السماوات نه ورستو بیا دا دویم آیت او د اخري آیت دی باندې اول ځان پوي کوي. دا په داسې حالات کې نازل شوی او د آیتونه چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وصلی الله علیه و علی آله وسلم په مکی اخیری کال کې وو، یعنی هجرت نو شوی، یو کال بعد هجرت و بیا. نو انتهایی تکلیف دی حالات او سخت حالات او کافرو طرف نه هر طرف ته سختیانې وي او دشمن هر طرف نه غالب وو او مسلمانان کمزوري وو او نور برداشت قابل نه وو په دې مکه کې د دې مستدد کافرو د لاسه. او دین ورستو بیا هجرت را روانو، کله قوم خپل خپلوان وطن د هر څه پر خودلو. نو عین په دې حالت کې الله تعالی لومبنه آیات داسې چې تاسو به حساب ورکوي هغه اعمال چې تاسو په زړه کې ښکارا دي او کپړتي. صحابه کرام غبراو شول، رسول الله صلی الله علیه و سلم ته عرض وکړو، علي دې ته نو چې دا خوري مشکله شو، دا به څنګه چل کی. الله ورپسې دوه آیاتونه نازل کړي چې ما بابراوي کوي، ما پریشانه کیږي، ما خپه کیږي. تاسو ډېر عظیم خلک یې، تاسو ته الله تعالی دعا مو خدله د آیتونو کې دعا ده او دا دعا الله تعالی قبول کړي ده. دا قبول دعا ده، دا قبول شوی ده. او صرف دا نه، ته ذری سره چې تاسو هر دعا غوړې هم قبلي. نو دا آیتونه انتهایی اطمینان و د صحابه کرامو لپاره، د سکون، د خوشحالي، د زیری. یو طرف ته دعا ده، بل طرف ته د کافرونو د ځان خلاصېدل دي، بل طرف ته الله تعالی د معافي اعلان کوي، بل طرف الله تبا تسلی ور کوي. نو دا داسې و تخفه او داسې په حالت کې و چې انتهایی تکلیف دی حالت کې د مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د پریشانیانو کې د الله طرف نه داسې زیره، خوشخبری، اطمینان او تسلی ده. یعنی تاسو لږ تصور کړئ چې انسان کله په داسې مشکلاتو کې راګیری چې کفر دی غالب دی، دشمن دی غالب دی او هر طرف نه رکاوټونه دي، مشکلات دي، مالی مشکلات دي، جانی مشکلات دي، څه هجرت شوه دی، څه پاتې دی او څه مشکلات دي. بهرحال نو اوس الله تعالی په دې کې فرمایي د اخیری آیتونه دي آیت ته چې لا یکلف الله، لا نه یکلف الله، تکلیف ور کوي الله تعالی نفسا هیڅ یو کستا الا مگر وسعها، دغه طاقت په مطابق. دا څومره لوی خوشحالي خبره ده. دا سي تکلیف الله نه درکوي چې تا په وس کې نشته، دا غیب الله حساب نه کوي چې تا په وس کې نشته. او بشتا نو او دس پکای نشته نو خیر دی، تیمم وه په ولاړی موږ کوي شي کوا نشي کوي نو بس خیر دی، بناستي وکړه. جهاد کولای شي کوا نشي کولای نو خیر دی، تمافي. حج کوا نشي کولای اوس نشته نو خیر دی، تمافي. زکات ور کوا نشي ور کولای خیر دی، تمافي. اسلامي نظام لپاره کوشش کوا تا اوس نشته خیر دی، نشي کوي. خو ستا وس کشتانو الله په دې باندې بیا خبر ده، الله ته بیا پته ده. خدلته صحابه کرام دي کنه، مؤمنان دي، هغه خود کار کول په کوشش کې دي، د نه کول ځان خلاصي په کوشش کې هغه نه مونږ غونډه. لکه مونږ هر حکم کې د ځان خلاصولو فکر کوو، هغه د کار کولو فکر کوو. نو الله فرمایي چې وس کې منځته تاسو خلاصي، تاسو معافي دومره د څومره چې تاسو ته یو سړی لس کیلو چتولې چې نه بدل 100 کیلو پختنه کیږي د یو لس 12 شلو نه. بیا الله فرمایي لها ما کسبت، لها دې لپاره د دې نفس لپاره، کس لپاره ما هغه څه دي کسبت چې د کړی دي. یعنی کوم کار چې کړی دی د هغه پختنه بد کیږي. وعليها او په د باندې ما هغه دي اکتسبت چې د کړی دي، د کماو کړی کم کار چې د کړی دی
هغه ان کوم کار چې د کړی دی یا کوم کار چې د کولای شي یا څه چې د سره دی د زوی به د پلار باندې پلار به د زوی په ځای باندې خزه به د خاوند په ځای خاوند به د زوی په ځای باندې همدغه رنګ دوه کسان دغه رنګ قومونه دا به د بل چا بوج به پتا سو باندې نه تا چې خپل سکړي دغه حساب کتاب ورکړي دا ډېر د مینې ډک آیاتونه دي ډېر د مینې ډک آیاتونه دي ربنا یا زمونږ ربه لا تؤاخذنا مونږه منیسه انتهایی د مینې ډک دعاګانې دي انتهایی وخت کم وي دلته ما زړه غواړي چې د باندې وکمه تشریح وکمه خبرې وکم د الله تعالی د احسانات یاد کم کوم احسان به الله زموږ نه یاد الله تواب دی هر توبه کا هر وخت توبه ته هر چا توبه قبلای الله غفور رحیم دی معافي کوي الله تعالی اعلان کړی دی چې اے مسلمانانو مګ برويږي ما رحم په ځان باندې فرض کړی دی كتب عليه على نفسه الرحمه ما په خپل ځان باندې رحم فرض کړی دی زه رحم کوم الله فرمایي سوره زمر کې یا عبادی الذين اسرفوا لا تقنطوا من رحمت الله اے زما ګناګارو بندگانو چې زیاتې هم کړی دی په ځان باندې مګ برويږي مایوس کیږي د الله تعالی د رحمت نه الله ټول ګناهونه معاف کوي الله هر ګناه معاف کوي الله معافي کوونکی مهربان دی بهرحال نو موږ ومني سي ان نسینک موږ خطایو موږ هیر کو نسیان هیر ته وای کوم نه هیر شي الله موږ ومني سي او وختانه یا موږ خطاو کو ګناو کو نو الله کوم نه حکم هیر شو یا موږ یو غلط کار وکړو موږ حرام وکړو مونږ ناجایز وکړه خطای مو وکړه هر ګناه د خطای په بنیاد کیږي ځکه چې مسلمان خو قصدن نه کوي خطا وشي او وخت پوي نشي شیطان دوکه کی نفس دوکه کی نو الله مونږ معاف کوم غمنیسا ربنا زمونږ رب ولا تحمل او ما چو علينا پمون باندې اسرن بوج کما لک څنګه حملته تا بوج اچوله على الذين اغو کسانو من قبل نچم غنه مخکیو هغه قومونو باندې سخت احکامات پاغي باندې لکه مثلا یو حکم دغه داو چې چا به قتل وکړو نو دیت بنو بلکې خامخه مقتول قتل کېدو بیا موږ امت باندې الله رحم وکړو چې دیت ورکړي خیر دی معافي وکړي خیر دی تغرنګ ډېر عجیب احکامات یا هر څه چې دي پرون یو کس باندې دي غنه مخ کې سخت احکامات تیر شوي دي عذابونه تیر شوي دي انتهایی شدید ترین ازمایښونو کې خلک راغلي شوي دي نو الله مونږ داسې ازمایښونو کې وامچي چې هغه ته مخ کې قومونه باندې کړی و مونږ بوج نه لرو مونږ یو چتولې نشو الله داسې بوج مونږ باندې رامولي ربنا زمونږ ربا ولا تحملنا او موچته و په مونږ باندې مونږ ته داسې کار اډو را کوما ما هغه لا طاقت لنا به چې مونږ طاقت نه لرو به دا هغه مونږ ته داسې حکم وکړو چې مونږ طاقت نه لرو بس چې څنګه کولای شو هلکا پلکا او الله خو په دې هلکا پلکا معافي کوي یو استغفر الله ټول ګناهونه معاف کوي یو ندامت پښیمانی ټول ګناهونه معاف کوي د 2 ساس کې اوخ کې د انتهایی کم ترین قیمت ولدي خدای الله په نسبت باندې ټول نه زیاتې قیمتي دي دا د 2 قطرې یو د ویني هغه قطره چې د جهاد کې توې شي یو د خدا قطره چې د الله په یاري کې توې شي دا ټول قیمتي دي الله په نسبت باندې نو الله مونږ باندې بوج ما چو الله مونږ ته داسې حکم مرا کوله چې مونږ نشو کوله او بیا واعف عنا یعنی الله خیدوا هغه حاکم او مالک او قادر او پوی د انسان په یو رګ باندې په یو تکلیف او په یو احساسات او جذبات باندې اب څنګه دعا کوي او چې الله یو خیا به څنګه نه قبلي واعف عنا عفو وای پر خودوته مونږ پرېدا مجرم چې اونې سی وې تړي یا جیل کې بند کې یا د لاس نکلک نیولې د اتکړی بکی دي نو اول خبره ده چې مونږ پرېدا مونږ خلاص کا مونږ جیلونو نه راو بسه مونږ پرېدا او پر خودونه ورسته دغه خو فایل وی ابانه خو جرم واقع شوه ده نو بیا ولا فرمای واغفر لنا مونږ الله معاف هم کا مونږ ته معافي وکړه زموږ د رجستر میټاو کا د ختم کا د ریکارډ لري کا زموږ دا واغفر لنا مونږ معاف کا صرف پرېدما معاف مونږه مونږ ته پر ازر کې خپل غصه خپل قهر قلا خپل عذاب دا مر سره وکړه د دویمه درجه ده دریم ورحمنا او رحم مونږ په مونږ باندې اضافي راکه مونږ ته یعنی مجرم ما تړلې دیم خلاص میکا او معاف میکا او الله نور مراکا تا شان سره رحم خای مونږ ګناګاری مونږ ګناه کو ته ارحم الراحمین ته برحم کوي یا الله
مونږ سره په خپل رحمت بنیاد باندې معامله وکړه. مونږ خپل ګناهونو ته نفس ته ومسپر الله مونږ هغه عبادت نه کړی چې تا شان سره مناسب دی. مونږ ستا عبادت تا شان مطابق اډو کړی نه دی، اډو تصور نشو کولای الله. او تا احسان دی الله تعالی چې تا مونږ ته دومره آسان ترین کړی دی چې یو وارې غوښتو سره ته معافي وکړي، کار نشته غوښتل دي او کشتانو هغه دی چې زه کولی شم نو کولی شو. الله مونږ باندې رحم وکړه. یا الله دا دعا مونږ په حق کې قبول کړه الله، او تا قبول کړې ده الله. مونږ دې دعا ویونکي یو الله تعالی، تا مونږ ته نن طاقت را کړی دی وینا، ته هم د کرنګ مونږ دا دعاګانې قبولې هم کړه یا رب. بیا فرمای انت مولانا، ته زمونږ مولای دوست یې، ولی یې، کارساز یې. مولا ډېر اوږد معنی ده، ته مونږ کار جوړونکی، ته مونږ باندې یعنې ته زمونږ سرپرست یې، ته زمونږ سرپرست یې. نو چې ته سرپرست یې، ته مولا یې، ته دوست یې، نو فنصرنا موږ سره مدد وکړه علی القوم الکافرین، په قوم کافر باندې. کافرانو مقابله کې مونږ ملګرتیا وکړه. کافر زورور دي، مونږ مغلوب یو. هغه سره کنن سبا دا دعا مونږ کوو، هغه سره ټیکنالوژي ده، هغه سره ساينس ده، هغه سره طاقت ده، هغه سره قوت ده. الله مونږ کمزوري مونږ مدد وکړو. چې ته زمونږ مدد وکړې هغه څه شي دي، دغه ټیکنالوژي ساينس او توپ او توري او ټمبم او غیره ته به څه شي دي الله ستاسو په مقابله کې. دا دعا الله قبول کړي ده. امين. الله دا دعا زموږ قبول کړي. دا دعا الله زموږ په حکیم قبول کړي. بقره اخر صدا الله چې څومره دعاګانې دي په سوره بقره کې، خاص کر د اخرت، دا زموږ په حکیم قبول کړي. الله زموږ مدد وکړي. الله مونږ بشمار ګناګار یو الله، مونږ به حساب ګناګار یو الله. یا الله مونږ معاف کا، الله مونږ پرېدا. یا الله مونږ منی زموږ په ګناهونو باندې، الله مونږ بخشش وکړه، الله مونږ معاف کا. الله تعالی مونږ باندې رحم وکړه، مونږ ته اضافي راکړه، مونږ په مشکلاتو کې یو الله، مونږ مالی مشکلات لري کا، جانی مشکلات لري کا، مونږ ته شفا راکړه الله. زمونږ بچی د جیرونو نه خلاص کا الله. د اسلام غالب کا الله، مسلمانانو ول حالت باندې رحم وکړه الله. د هر مسلمان ګناه معاف کړه یا الله تعالی. کا ژوندۍ دي کمړي دي الله. یا الله تعالی مونږ قرضونو نه مونږ ته نجات راکړه، قرضدار یو الله مونږ ته نجات راکړه د قرضونو نه، د خلکو بوج نه مونږ آزاد کا. یا رب کریم مونږ ته شفا راکړه الله. هر دعا مونږ ته قبول کړه چې تا مونږ ته خودلې د الله په قرآن کې ذکر دا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا. آمین آمین. مانس د کوي لا یکلف الله، تکلیف نه ور کوي الله تعالی نفسا هیڅ یو کستا الا مگر وسعها، داغه طاقت مطابق. لها د پاره نه دي کس د پاره ما هغه چې دي کسبت چې دي کړی دي، وعليها او په د باندې ما هغه دي اکتسبت چې د غټلې دي. دوړ تقریبا یو معنا چې دي کړی دي بدل له، او چې یعنی کومه ګناه دي چې کړی دي دغه بدل دي. ربنا ای زمونږ ربا لا تؤاخذنا، تم منی سمونږه، مونږه پکړ مکوه مونږه نیسما، ان نسینا کچیر مونږه هیر کو، کوم نه یو عمل هیر شنو الله مونږه نیسما. او اخطانا یا مونږه ګناو کو، خطاو کو، مونږه خطاو کو، ګناو کو، حرام کو، بدکاری کو الله نو مونږه نیسما. مونږه مؤاخذه مکوه مونږه نیسما. ربنا ای زمونږ ربا ولا تحمل ما چو علینا، په مونږه باندې اسرن بوج، کما حملته لك څنګه ستا اچولو علی الذین په کسانو باندې من قبلنا چې مونږ نه وړاندې وو. نو ربنا ای زمونږ ربا ولا تحملنا، په مونږه مراو چتوا، ما هغه بوج ما چوا په مونږه هغه بوج، لا طاقت لنا چې مونږه طاقت نه لرو دا به داغه مې راو چتوا مې یک د پونګه باندې. واعف عنا، او مونږه معاف کا الله، در گذرو کا مونږ سره پرې د مونږه. واغفر لنا، او بخنو کا مونږه تا، او معاف مهم کا پرې مونږ دا معاف مهم کا. ورحمنا، او اضافي رحم کا مونږه باندې، نور مونږه ترا کا مونږ ته سره زمونږه د ګناهونو، سره زمونږه د خطایانو، سره زمونږه د دې قابل نه یو الله تعالی، خو ته د قابل چې مونږ سره وکي الله مونږ باندې رحم وکا. انت مولانا، ته زمونږه دوست یې، زمونږه کارساز یې، زمونږه کارونو جوړونکی یې ربا. فانصرنا، مدد وکي زمونږه علی القوم الکافرین، په قوم کافر باندې. آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین.